د دې نظم نوم دی چغه. پښتو زموږ ژبه، زموږ ځان، زموږ ژوندون دی. پښتو زموږ دستور، زموږ تهذیب او تمدن دی. پښتو زموږ ژبه، زموږ ځان، زموږ ژوندون دی. پښتو زموږ دستور، زموږ تهذیب او تمدن دی. پښتو د چې رڼا رڼا خبرې راته ښایي. پښتو د چې رڼا رڼا خبرې راته ښایي. پښتو د چې انسان د ترقۍ په لوري بیایي. دا ښکلې ښکلې ژبه چې د شاتو نه خوږه ده، د ژبو په تاریخ کې پخوانۍ ده او سوچه ده، کوټلې د فراخه ده او ښه په طول پوره ده. د علم هرې څانګې ته فراخه یې سینه ده. موږ ټول په دې پوهېږو، دا په دې چې پښتانه یو، واړه یو که زاړه یو، نارینه که زنانه یو. پښتو چې د پیړو نه په نړۍ کې د ګویا ده، پښتو چې د خپلو عظمتونو سناخوانه، اشر غوبل جرګه اوجره دنیا ته ما ښودلي. د نن جمهوریت له بنیادونه ما ایښلي. دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی. تیږې ته دنیا چې دی هغې ورته سیز فایر وایي. اوس ټیک د ټولانه چې دی، د ټول پلازې چې دي، دا ټولانې دا اصل کې د ټولانې نه وتې شوی. وایي چې دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی. دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پې ښاد دی. زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو. بچی کله پوهېږي په تفهیم د پردو ژبو. پردۍ ژبې د زده کړې خو دا خپله ترې هېرېږي. په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهېږي چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي. باچا خان وایي چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي. چې ژبه چاله ورکه شي نو قام به هم ورکېږي. په هر څه ښه پوره ده، خو 8 کروړه بچو کې پرته ده لا تر اوسه د غټ جهل په تیارو کې. زه نن د یو لیکوال په حیث په دې باندې پوهېږم چې بې د دې نه زه د تباهۍ کوهي ته لوېږم. یورپ دی، امریکا ده، که چینیان که جاپانیان دي، دا ټول د خپلې ژبې په وزر بره روان دي. تر څو چې رسنۍ یعنې میډیا، تر څو چې رسنۍ، سکول او روزګار کې پښتو نه وي، تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي. اوس بې د لارې تله نه کېږي. راشه اوس په لار شه، د ژوند په هره څانګه کې پښتونه اوس بیدار شه. زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم. اوس ډېر شوي دي که نه؟ زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم. د وخت د سیاست د هوښیارانو ته حیران یم. پښتو د ټولو مور ده، خو دا څه دي نافرمانه. په خوله به پښتانه وي خو په زړه کې روګردانه. راځئ راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خوري کړو. راځئ چې د پښتو په نوم دوی یو بل ته نږدې کړو. راځئ چې دوی د ژبې د عظمت، راځئ چې دوی د ژبې په عظمت باندې خبر کړو. ښکاره یې د خدمت په حقیقت باندې خبر کړو. د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره، د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره. ملاتړ وکئ، غیرت وکئ، راپاڅئ ښه پندره. منکر له خپلې موره یې دا څنګه پښتانه یې؟ منکر له خپلې موره یې دا څنګه پښتانه یې؟ په شته بټو بې زوره یې دا څنګه پښتانه یې؟ دا څنګه د دې قام د دې وطن تاسو بچي یې؟ یا زه لیونی شوی یم یا تاسو لیوني یې؟